د خبرونو سرټکي مو پر افغانستان د پاکستان د بریدونو شدت. طالبان وایي چې د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه د پکتیا، پکتیکا، خوست او نورستان ولایتونه یو شمېر سیمې په نښه شوي دي. طالبانو ته د اف بی آی تازه خبرداری. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي چې د امریکایي وګړو د برمټ کېدو مسؤل کسان به عدالت ته وسپارل شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور. ملګرو ملتونو په خپل 3 میاشتنی راپور کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو له زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. او د ایران د جګړې 12مه ورځ. تهران، امریکا او اسرائیل د ملکي وګړو په نښه کولو باندې تورنوي او امریکا د هارموز په تنګي کې د ایران په ماینونو د پوښل شوي کښتۍ له منځه وړلو خبر ورکوي. سلامونه، وخت مو پخیر. د ما 8 بجو خبرو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبې شلم د کب چې برابریږي 18 د مارچ. اوس هم بشپړه خبرونه. زه سادیه طاهر یم. طالبان وایي چې پر افغانستان د پاکستان د بریدونو د دوام په لړ کې د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه د پکتیا، پکتیکا، خوست او نورستان ولایتونو یو شمېر پرتې سیمې د پاکستاني پوځ له لوري په نښه شوي دي. د طالبانو ویاند مرستیال وایي چې د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالي په کوټ کالي کلي او همدارنګه د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالي پر سیمو د هاوان څو مرمۍ لګېدلې دي چې له امله یې 3 ملکیان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د افغانستان پر یو شمېر سیمو د پاکستاني پوځ د بریدونو او نښتو په 14مه ورځ د افغانستان اړخ د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه یو شمېر سیمې تازه په نښه شوي دي. طالبان وایي چې د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ د کوټقالي په کلي او د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د هاوان مرمیو د لګېدو له امله 3 ملکیان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. طالبانو د یو شمېر انځورونو په خپرولو سره ادعا کړې چې د پاکستان د هاوان او توپخانې د بریدونو له امله د شکین ولسوالۍ، کامدیش ولسوالۍ او د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې څو کورونه هم ویجاړ شوي دي. ګمرک ولګېدو، دا کورو څخې ولګېدې، نوره یې خپله بهر څپري بازار څخه وشو ولګېده. ټول یغې خوا نه دوی حکومت ته جنګېدو، وام خلک ته جنګېدل، ټوله مرمۍ دغې خوا ته ویشلې. موږ شپې په شپې د ځایه ووتلو، لاړلو، بېځې شو. له بلې خوا د ډیورن په فرضي کرښې د پوځي شخړې د دوام په ترڅ کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستان د بریدونو پر وړاندې به متقابل دفاعي اقدامات وکړي. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د تیریو او د افغانستان اسلامي امارت لخوا د متقابلو دفاعي اقداماتو په اړه د افغانستان د حکومت دریځ بیان کړ. بل لور ته په پنجشیر کې د طالبانو له منځه سرچینې وایي چې طالبانو څو لارې پوځي تجهیزات له دغه ولایت څخه په جګړه کې د ښکیلو ولایتونو خواته لیږدولي دي. پاکستان تمام تجهیزات و پایگاه‌های نظامی که از دولت پیشین افغانستان در مناطق مرزی و جنوب و شرق افغانستان تأسیس شده بود اونها را در اثر بمباردمان از بین برده. بنابراین طالبان با کمبود تجهیزات نظامی در این مناطق روبرو هستند و تلاش میکنند که با جمع‌آوری تجهیزات نظامی از شمال و شمال شرق به مناطق جنوبی این خلا را پر بکنند. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو له امله دواړو خواوې د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه بېلابېلې ادعاوې کوي. پاکستان ادعا کوي چې تر اوسه 583 طالبان وژل شوي، 295 ټپیان شوي او د طالبانو 242 پوستې ویجاړې شوي دي. خو طالبان بیا ادعا کوي چې د پاکستان 28 پوځي پوستې سقوط شوي او قرارګاوې ویجاړې شوي، 322 پاکستاني پوځیان وژل شوي او له 350 ډیر نور ټپیان شوي دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې طالبانو ته خبرداری ورکړی چې هغه کسان به عدالت ته وسپاري کوم چې د امریکایي وګړو د برمټ کېدو مسؤل دي. وروسته له هغه چې افغانستان د ناعادلانه نیولو د ملاتړي په توګه اعلان شو، اف بی آی وایي چې د امریکایي بندیانو د ازادۍ لپاره کار کوي.
د ادارې په افغانستان کې د 2 امریکایي اتباعو معلومات هم بیا خپاره کړي دي. په همدې حال کې سرچینې وایي چې د امریکا د ګواښونو له امله طالب چارواکي ترمنځ اندېښنې زیاتې شوې دي. د سرچینو په وینا طالبانو پرون په ځانګړه توګه په کندهار کې د امریکایي برمت شوو کسانو په اړه څو غونډې کړي دي. د ډونالډ ټرمپ ادارې طالبانو ته پرله پسې خبرداری ورکړی. ویلي دي چې د امریکایي وګړو برمته کول د سیاسي امتیاز اخیستو او باج اخیستنې لپاره کارول کیږي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې د طالبانو تر ادارې لاندې افغانستان د ناعادلانه نیونو د ملاتړ په توګه اعلان کړی. ویلي دي چې له خپلو فدرالي او نړیوالو شریکانو سره به کار وکړي څو امریکایي بندیان بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي او د هغوی د برمته کېدو مسؤل کسان به هم عدالت ته وسپاري. FBI په افغانستان کې د نیول شویو 2 امریکایي وګړو معلومات خپاره کړي دي. لومړی محمود شاه بیبي دی چې د دې ادارې په وینا د 2022 کال په اګست میاشت کې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او تر اوسه د وضعیت په اړه هیڅ معلومات نشته او طالبانو د هغه نیول کېدل رد کړي دي. دویم امریکایي وګړی پاول اډوین اوربي جونیور دی. FBI وایي چې دغه امریکایي وګړی په 2014 کال کې د څېړنې پر مهال په خوست کې لیدل شوی و او له هغه وروسته ورک شوی دی. تازه امریکا د هغه د پیدا کېدو په سر 15 میلیون امریکایي ډالر جایزه هم ټاکلې ده. په همدې لړ کې امریکایي سناتور جان کورنین د یو بل امریکایي بندي له خویندو سره لیدلی دي. دا کس ډینیس کویل نومیږي، یو 44 کلن سړی چې د طالبانو په بند کې دی. نوموړي سناتور ویلي چې د کویل د ازادېدو وخت را رسېدلی دی. له بلې خوا د امریکا د سنا مجلس بل غړي ټیډ بارډ ویلي چې د طالبانو هغه تکتیکونه چې امریکایان د سیاسي امتیاز اخیستو لپاره برمته کوي باید پای ته ورسیږي. هغه زیاته کړې چې د افغانستان د ناعادلانه نیونو د ملاتړ په توګه اعلانول د طالبانو د حساب ورکولو لپاره یو مهم ګام دی. د امریکا دغه ګواښونو د طالبانو ترمنځ د اندېښنو څپه رامنځته کړې ده. سرچینې امو ته وایي چې د امریکا له ګواښ وروسته طالبانو پرون په ځانګړې توګه په کندهار کې د امریکایي برمته شویو کسانو په اړه څو غونډې کړې دي. د برمته شویو کسانو په چارو کې د ټرمپ ځانګړي استازي چې له طالبانو سره خبرې پر مخ وړي ګواښ کړی چې د وینزویلا او ایران وروسته به د طالبانو وار هم راورسیږي. د دې ګواښ په غبرګون کې طالبانو نسبتا نرم دریځ نیولی او ویلي دي چې د امریکایي بندیانو د موضوع په اړه خبرو ته چمتو دي او غواړي دا مسله پای ته ورسوي. دا هماغه څه ول که امریکا یې غوښتنه کړې وه. یک دیپلماسی باجگیری طالبا به بنبست مواجه شده و ایالات متحده آمریکا ظاهرا اقدامات عملی را روی دست خواد بگیره. اما توقع از ایالات متحده آمریکا بیشتر از این است، چون اکنون تنها 2 نفر از شهروندان ایالات متحده آمریکا در زندانهای طالبا یا در گروگان طالبا هستند. اما سرنوشت نزدیک به 40 میلیون شهروند افغانستان هم بسیار مهم است که باید جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه در این زمینه مردم افغانستان یاری بکنند تا کلیت مردم افغانستان از گروگان طالبا و از زندان طالبا آزاد شود. طالبانو مخکې که څه هم د محمود شاه بیبي نیول کېدل رد کړي خو د نور امریکایي برمته شوي کسانو د خوشي کولو په بدل کې د محمد رحیم د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. هغه بندي چې په ګوانتانامو زندان کې ساتل کېږي او د القاعده شبکې لوړپوړی غړی بلل کېږي، خو داسې ښکاري چې د طالبانو دا سیاسي تګلاره تر اوسه کومه ځانګړې پایله نه ده ورکړې. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په تازه 3 میاشتنۍ راپور کې راغلي چې په تیرو 3 میاشتو کې په ټول افغانستان کې له 2600 څخه ډیر امنیتي پیښې ثبت شوي دي او له بشري حقونو پراخه سرغړونه شوې ده. یونما په خپل راپور کې زیاته کړې ده چې د امنیتي پیښو شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله 28% زیاتوالی شي. په دغه راپور کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ نښتو، د هوایي بریدونو شمیرو او همداراز د قانونونو د استخراج په سر د شخړو کتنه شوې او ویل شوي دي چې د یادو پیښو له امله ملکي وګړو ته درانه زیانونه اوښتي دي. یونما د افغانستان په اړه په خپل تازه 3 میاشتني راپور کې ویلي چې د راپور د چمتو کولو په موده کې په ټول افغانستان کې له 2600 څخه ډېرې امنیتي پیښې ثبت شوي دي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله نږدې 29% زیاتوالی ښیي. راپور کوي چې د روان کال د لړم له 10مې بیا د سلواغې تر 11مې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د نښتو له امله 24 کسان وژل شوي او 26 تنه نور ټپیان شوي دي. راپور دغه راز د ډیورن فرضي کرښې دواړو غاړو ته د طالبانو او پاکستاني پوځ ترمنځ د نښتو او هوایي بریدونو یادونه هم کړې او لیکل شوي
چې یاد بریدونه پر کابل، غزني، کندهار، خوست، وردګو، پنجشیر، ننګرهار او پکتیکا ولایتونو شوي چې له امله یې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. راپور په تخار ولایت کې د سرو زرو د کان د استخراج په سر د شخړو له امله د 7 کسانو د وژل کېدو او د 14 تنه نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. ملګرو ملتونو همداراز په خپل دغه راپور کې د پخواني حکومت د چارواکو او امنیتي ځواکونو د وژل کېدو 12 پیښې هم ثبت کړي دي او ویل شوي چې دغه وژنې د طالبانو او نامعلومه کسانو له لوري ترسره شوي دي. د پخواني حکومت د چارواکو او امنیتي ځواکونو د وژلو دغه پیښې د تیر کال د نومبر میاشتې له 8 بیا د روان کال د جنوري تر 15 ثبت شوي دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې د پخواني حکومت د چارواکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې د خپلسرو نیونو 29 پیښې او د شکنجې او ناوړه چلن 6 پیښې هم ثبت شوي دي او د دې پیښو ډیری کسان هغه چارواکي او ځواکونه دي چې له بهر او ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته راستانه شوي وو. په راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبانو په دې موده کې د ښځو، نجونو او هلکانو په ګډون 314 کسان په درو هم وهلي دي. له دې شمېرې 13 ښځې، 280 نارینه، 1 نجلۍ او 4 هلکان دي. د درو وهلو دغه حکمونه د زنا له کوره د تېښتې، لواطت، د الکولو د څښلو او د قمار په تور په تورنو کسانو پلي شوي دي. ملګرو ملتونو په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د خپلو کارکوونکو پر وړاندې هم 40 امنیتي پیښې ثبت کړي دي. ملګري ملتونه د سیمې د وروستیو نښتو په ځانګړه توګه په ایران کې د جګړو او د طالبانو او پاکستان ترمنځ د پوځي ټینګلتیاو پایلې د افغانستان پر کډوالو اندېښنه منونکې بولي. د ملګرو ملتونو ویان ټینګار کوي چې په ایران کې د نښتو له پیل او په پاکستان او طالبانو ترمنځ د پوځي ټینګلتیاو له زیاتېدو راهیسې زرګونه کډوال هیواد ته راستانه شوي یا ایستل شوي دي. له دې سره هممهاله د ماشومانو د ژغورنې سازمان راپور ورکړی چې د طالبانو او پاکستان پوځ ترمنځ د نښتو له پیل راهیسې شاوخوا 80,000 ماشومان په هیواد کې بې ځایه شوي دي. په ایران کې په پوځي نښتو کې د ملکي وګړو زیانمنېدل او له پاکستاني پوځ سره د طالبانو کړکېچونه. د ملګرو ملتونو ویاند دلته په یوه خبري ناسته کې وایي چې د سیمې نښتې په ځانګړې توګه د ایران وضعیت او د طالبانو او د پاکستان د پوځ ترمنځ پوځي ترنګلتیاوې د هیواد ډیر کډوال زیانمن کړي دي. سټیفن ډوجارک ټینګار کوي چې په ایران کې د نښتو له پیل او د طالبانو او پاکستان ترمنځ د نښتو له زیاتېدو سره زرګونه کډوال په اجباري او اختیاري ډول هیواد ته ستانه شوي دي. په سیمه کې نښتې په ځانګړې توګه د ایران وضعیت ښایي له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د بیرته ستنېدو د زیاتېدو لامل شي، هغه هم په نامساعدو شرایطو کې. زموږ راپور ښیي چې په ایران کې د نښتو له پیل راهیسې شاوخوا 11,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د تورخم وضعیت هم خراب دی او یوازې په روان کال کې له 180,000 ډېر کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي. شمیرې ښیي چې په ایران کې د پوځي نښتو له زیاتېدو سره سره هره ورځ شاوخوا 10,000 کډوال په اختیاري ډول هیواد ته ستنېږي. له بلې خوا د طالبانو او پاکستاني پوځ ترمنځ د سرحدي نښتو له زیاتېدو سره له پاکستانه د هیواد د کډوالو د بیرته ستنېدو او اجباري ایستلو کچه هم د پام وړ زیاته شوې ده. پناهجویان افغان شب و روز از سوی پلیس پاکستان به گونه بیرحمانه بازداشت میشن، شکنجه میشن. پناهجویان افغان حتی به خاطر خرید مواد خوراکی و همچنان ادویه از تاریکی شب استفاده میکنند. پناهجویان افغان حتی در ماه مبارک رمضان در مساجد هم در امان نیستند. ولا مجاهد ولا د طالبانو او د پاکستان د پوځ ترمنځ د پرله پسې 14 ورځنیو نښتو له امله د ځاني او مالي زیانونو ترڅنګ تر ټولو ډیر زیان ماشومانو ته اوښتی دی. د ماشومانو د ژغورنې سازمان راپور ورکړی چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د سرحدي نښتو له زیاتېدو سره شاوخوا 80,000 ماشومان د افغانستان او پاکستان د سرحدي سیمو په برخو کې بې ځایه شوي او له زده کړو محروم شوي دي.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د فبرورۍ په 26مه په دغو نښتو کې شاوخوا 56 تنه وژل شوي او له 120 ډیر نور ټپیان شوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ پاکستان یوازې په روان زیږدیز کال کې شاوخوا 160,000 افغان کډوال په جبري ډول ایستلي دي، هغه څه چې د ترنګلتیاوو له زیاتېدو وروسته لا ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ شمیرې هم ښیي چې په ایران کې د پوځي نښتو له پیل سره هم مهاله له 110,000 زیات افغان کډوال له ایران هیواد ته ستانه شوي دي. د پلازمینې اوسیدونکي وایي چې اقتصادي فشارونو پر خلکو تر دې حده زیات شوي چې خلک یوازې د ژوندي پاتې کېدو په اړه فکر کوي. یو شمېر نور هم د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ټینګار کوي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره د خلکو اقتصادي وضعیت خرابېږي او زاړه او ځوانان ټوله بیکاره دي. د پلازمینې ترڅنګ د هیواد په نورو سیمو کې هم خلک له جدي اقتصادي ستونزو او د خوراکي توکو د بیه له زیاتېدو اندېښنې لري. په دې ورځو کې د پلازمینې په هر ګوټ کې تر بل هر وخت ډیر د اقتصادي کړکېچ د پیچلېدو په اړه اندېښنې وړاندې کیږي. د خوراکي توکو بیې لوړې شوي، د خلکو عاید کم شوی او کاري فرصتونه هم لږ دي. ځینې وایي په ډېرې سختۍ سره کولی شي په ورځ کې 100 افغانۍ کار وکړي. دوی خبرداری ورکوي چې په کابل کې نور د ژوند کولو خبره نه ده پاتې او ټول خلک یوازې د ژوندي پاتې کېدو په اړه فکر کوي. واقعیتش من روزانه زیاد که عاید کنم 100 افغانی بیشتر عاید کردن نمیتونم. ایران میمونم میره خرج خانه خود کنم، کرای خانه خود بتم، پول برق بتم یا در خانه خود مصرف کنم، در خوشی خود در غم خود. متاسفانه ما زندگی کردن نمیتونیم، فقط زنده میمونیم. خیلی مشکلات سخت از دامنگیر است. همدارنګه یو شمېر نور وایي چې ټول ځوانان او زاړه بیکاره دي. د دوی په باور اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او تر اوسه د وضعیت د ښه کېدو لپاره هیڅ هڅه نه ده شوې. ملت فقیر شده، سال به سال روز به روز درآمدش کمتر شده میره، زمینه کار نیست، جوان هم بیکار است، سفید هم بیکار است. هر جایی بگوییم صدای ما کسی شنیده نمیشه. اگر شنیده شد باید تدابیر گرفته شود. حکومت مسئول است، حکومت بالای ملت مسئول است. د پلازمینې ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې هم ورته او له درده ډکې کیسې روانې دي. هیوادوال د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. په زابل کې ځینې خلک وایي چې تر بل هر وخت له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ولکه د ماښام د خلا لرو لږ چې پښې درې بداره خاکې به سره کولو نه مو غاړې تولیدلې دي. دا درې بداره وي ته څپلۍ نو ته به وګوره دا مو ژوند دی ته دا ورته وګوره څپلۍ لا ولکه لرو چې په پښو یې کړو. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ځایي سرچینې د خوراکي توکو د بیو له زیاتېدو خبر ورکوي. د وړاندې شویو جزئیاتو له مخې یوازې د وریجو یوه بورۍ بیه نږدې 15,000 افغانیو ته رسېدلې او د وړو د یوې بورۍ بیه هم له 1500 افغانۍ اوښتې ده. سربیره پر دې د کچالو یو من 350 افغانۍ او د رومي بانجانو 1 کیلو 100 افغانۍ ته لوړ شوی دی. دا زیاتوالی داسې مهال رامنځته شوی چې د ځایي سرچینو په وینا د خلکو عاید کم شوی او په هیواد کې بیکاري ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې ده. اوس هم د اقتصادي خبرونو په برخه کې د قحطۍ د لومړني خبرداري شبکې په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې د هیواد په 3 ولایتونو فاریاب، غور او دایکنډي کې به د خوراکي توکو شدیده ناامني تر راتلونکې میاشتې پورې لا زیاته شي. د شبکې ویلي چې په فاریاب، غور او دایکنډي کې بېوزلې کورنۍ په بشپړه توګه په بازار پورې تړلې دي او له بلې خوا د پیرودلو ځواک کمزوری دی او ډیر محدود عاید لري. د دې شبکې په راپور کې راغلي چې په عین وخت کې دغو ولایتونو ته د راستنېدونکو راتګ د کار موندلو لپاره سیالي زیاته کړي، د بازار غوښتنه یې لوړه کړي او د خوراکي توکو بیې یې هم زیاتې کړي دي.
په هرات کې د طالبانو د والي ویاند ویلي چې دې ولایت ته له ترکمنستانه وارداتي برېښنا پرې شوې ده. هغه وایي چې دا پیښه د برېښنا د 2 ستنو د نړېدو او د 220 کیلو ولټ لیږد مزي د ګډوډېدو له امله رامنځته شوې ده. د راپورونو له مخې د برېښنا ستنې د سې شنبې په شپه د سختې سړې هوا له امله ویجاړې شوې. د هرات برېښنا تر ډیره له ترکمنستان او ایران د وارداتي سرچینو له لارې برابرېږي. د هیواد په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 3.9 افغاني، یو ایرو 2.0 افغاني، زر ایرانی ریال 1.48 افغاني، زر هندي روپی 240 افغاني، یو د اماراتو درهم 12.0 افغاني، زر پاکستانی روپی 209 افغاني. اوس هم د بهرني خبرونو په برخه کې د 12مې ورځې لپاره د نشوتو له دوام سره هممهاله ایراني چارواکي وایي چې امریکا او اسرائیل تر اوسه په دې هیواد کې د نږدې 10,000 ملکي هدفونه په نښه کړي دي. دغه چارواکی وایي چې په دغو بریدونو کې 1300 ملکي وګړي وژل شوي دي. امریکایي چارواکو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. پر ایران د امریکا او اسرائیلو د بریدونو په 12مه ورځ تازه چاودنو تهران ولړزاوه. ایرانی چارواکي وایي چې د امریکا او اسرائیلو په ګډو بریدونو کې تر اوسه په دې هیواد کې نږدې 10,000 ملکي ځایونه په نښه شوي او له 1400 زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. تازه تسنیم خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د ایران پر علي ګودرز ښار بریدونو کې 9 تنه وژل شوي دي. د وژل شویو کسانو په منځ کې د سپاه پاسداران د یو قومندان نوم هم یاد شوی دی. په وړاندې ایران هم خپل توغندیز او د بي پیلوټ الوتکو بریدونه روان ساتلي دي. دغه بریدونه د دې لامل شوی چې تیره شپه په تل اویو او د اسرائیلو د مرکزي سیمو په ځینو برخو کې د خطر زنګونه وغځول شي. نښتې یوازې ایران او اسرائیلو پورې محدود نه دي او د خلیج حوزې د سیمې څو هیوادونو هم د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو د شنډلو خبر ورکړی دی. په کویټ کې ملي ګارډ اعلان کړی چې 8 بي پیلوټ الوتکې په نښه شوي او د هوایي ډګر د سون توکو پر زیرمتون په یوه برید کې 2 امنیتي مامورین وژل شوي دي. په بحرین کې هم د ایران بې پیلوټه بریدونو د ماشومانو په ګډون لسګونه کسان ټپیان کړي دي. متحده عربي امارات او سعودي عربستان هم ویلي چې د دوی د دفاعي سیستمونو د ایران له لورې توغول شوي توغندي او بې پیلوټ الوتکې شنډې کړي دي. سعودي عربستان ویلي چې 2 بې پیلوټ الوتکې نسکوره کړي چې د شیبې مهم نفتي ډګر په نښه کولو ته استول شوي وي. په همدې حال کې د امریکا پوځ ویلي چې د ایران 14 کښتۍ یې له منځه وړي چې د سمندري ماینونو د ایښودلو لپاره کارېدلې. دا اقدام وروسته له هغې وشو چې ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې د هرمز تنګي له لارې د نفتو د لیږد هر ډول ګډوډي به جدي پایلې ولري. بل لور ته ځینو ایرانی چارواکو ویلي چې د هرمز تنګي تړل ښایي په دې جګړه کې د ایران یو له مهمو وسیلو څخه وي. د هغوی په وینا دا سمندري لاره چې د نړۍ شاوخوا 100% نفت ترې تېرېږي ښایي د اوږدې مودې لپاره وتړل شي. د دغو بریدونو په دوام سره په سیمه کې د جګړې د لا پراخېدو او د انرژۍ پر امنیت او نړیوال اقتصادي اغیزو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. د لوبو نړۍ د افغانستان 22 کلن هافبیک بریدګر لوبغاړی حسین کارنیل له هامسټاد له کلب سره یو ځای شو. که څه هم د لوبغاړي نور وړاندیزونه هم درلودل خو په پای کې د سویډن د هامسټاد کلب وټاکه او د نوي فصل له پیل وړاندې د دې لوبډلې د وروستي نوي لوبغاړي په توګه معرفي شو. حسین کارنیل له دې مخکې د اتلټیکو سان لونکیو او همدارنګه د تونبرګ په کلبونو کې لوبېدلی دی. په هرات ولایت کې د بدني روغتیا، رواني آرامښت او اداري نظم د پیاوړتیا لپاره لومړنی علمي ورزشي ورکشاپ ترسره شو. دا ورکشاپ چې 2 ورځو لپاره جوړ شوی و د ورزشي فدراسیونونو، چارواکو، د ورزشي کلبونو مسؤلینو، روزونکو او ورزشکارانو په ګډون
200 کسانو پکې برخه اخیستې وه. د دې ورکشاپ په ترڅ کې ګډونوالو د ورزشي علومو، د ورزش د مدیریت، د ورزشي ارواپوهنې او د ورزشکارانو د تغذیې اړوند موضوعات زده کړل. ګرانو لیدونکو، دا وه زموږ د نن شپې خبرونه او اوس تاسو ته بلنه درکوو تر څو د امو تلویزیون د نورو خپرونکو لیدونکي پاتې شي. د کره او تازه خبرونو لپاره زموږ ویب سایټ امو ټي وي ته ولاړ شئ او د امو په نوم زموږ ټولنیزې شبکې در سره وڅارئ. الله پامان.